لویه بخښونکي خدای په نامه ګورئ څو مسایل دي. په لومړیو کې ځینې ټیمونو ویل چې موږ به په هېواد کې خواوشا 18-19 ولایتونو دفترونه وتړو. دا په دې معنا چې دوی غوښتل چې دا پروسه مطلقه د بیا شمېرنې پروسه ناکامه کړي. په اوس کې تاسو ولیدل چې خواوشا 25 ولایتونو دفترونه خلاص دي، په هغوی کې بیا شمېرنه ترسره شوه او خلاصه شوه. په کوم ځای کې جنجال دی هغه 6 ولایتونه وو چې اوس 7 دي. په 7 ولایتونو کې بیا شمېرنه پیل شوې وه چې ولاړه ده او هغه به هم زه پوهېږم چې ځینې مسایل خبرې روانې دي. فکر کوم د خبرو له لارې دا موضوع د ټاکنو کمیسیون حل کړي. بله دا د ټاکنو کمیسیون مسؤلیت دی چې په څنګه کولی شي دوی بیا شمېرنه پای ته ورسوي. څو خبرې دي هغه دا دي چې که چیرې 7 ولایتونه پاتې کیږي او نور ولایتونو کې بیا شمېرنه پای ته رسیږي، که د ټاکنو په پایلو اغیز نه درلود نو د دې امکان شته دی چې دوی په خپل پایلې اعلان کړي. ځکه دغه ولایتونو بیا شمېرنه ده په دې معنا نه ده چې ټول سایټونه باید یا ټول صندوقونه باید مشخص مهالونه دي، مشخص مثال په ټول ولایت کې 10 یا 40 یا 100 صندوقه یا مهالونه دي هغه د سره شمیري. بله یعنی په ډېرو ولایتو کې دا اغیز نشي درلودلی په هغه پایلو باندې. یوه مسله دا ده. دویمه مسله دا ده چې کوم ټاکنیز ټیمونه چې د پروسه سبوتاژ کوي او نه پرېږدي تر څو چې د بیا شمېرنه شروع شي او په هغه ولایتونو کې وکړي، دوی په نهایت کې هم دې ته باید غاړه کیږي. اوس دوی پروسه سبوتاژوي که نه؟ د دوی ادعا چې کمیسیون د قانون او لوایحو خلاف عمل ترسره کوي. ګورئ کمیسیون هغه څوک دی چې د دې صلاحیت لري چې رای وشمیري، رای بررسي کړي او اما د قانون په چوکاټ کې او طرز العمل اصول. بله د قانون په چوکاټ او طرز العملونو مطابق دوی د دې صلاحیت لري. بل څوک نشي کولی چې دغه کار وکړي. که بل ارګان موجود وي شکایت کمیسیون او ټاکنو کمیسیون نه بغیر هغه دې راوښیي چې هغوی لاړ شي دغه کار وکړي. د ټاکنیز ټیمونه چې د ثبات او پالنې ټیم ویاند دلته شته، دوی ادعا کوي چې کمیسیون دا صلاحیت لري، اما کمیسیون کومې کړنې چې ترسره کوي فعلا د دوی د لوایحو او قانون ته 19 مادې په خلاف دی. دوی باید قانوني دا رایې وشمیري او سیستم د مخته یوسي. تاسو موافق نه یاست دې سره؟ ګورئ د دې ځواب باید خپله ټاکنو کمیسیون ویاند ووایي. زه د دوی په چارو کې کار نه لرم، اما دومره ویلی شم. بله تر اوسه چې ټاکنو کمیسیون کومې چارې ترسره کړي دي، د ټاکنو کمیسیون د لوایحو، طرز العملونو او د افغانستان د اساسي قانون د مادو د رڼا په مطابق دا کار کړی دی. که چیرې لږ هم یې خوا او دې خوا شي زموږ ټیم هم راجګیږي او د دوی په مقابل کې درېږي او ورته وایي چې یعنې قانوني مراحل چې کوم دي. تفتیش بهیر چې درېدلی تاسو 2 وړاندوینه کوئ، یا به دا وي چې کمیسیون د دولت په مرسته په زوره دا دفترونه خلاصي، تفتیش به ترسره کیږي، او یا هم دا چې پرته د هغو ولایتونو څخه نور رایې نتیجه به اعلان شي. زه وایم د زور لاره یې ښه نه ده. د زور لاره یې ښه نه ده. دوی باید خپله په دې وتوانېږي. دا اوس هم فکر کوم چې د 7 ولایتونو دفترونه چې تړل شوي دي د جنرال دوستم قمندانان دي، مسلح کسان دي چې هغوی ورته پیسې ورکوي او د ټاکنو کمیسیون په دروازو کې درولي دي. د پیسې څوک ورکوي؟ د پیسې خپله جنرال دوستم او ورته همپالنه چې ورسره همغږې ده. په اوس کې دوی په منځ کې اختلاف راغلی. اختلاف په دې کې راغلی دی چې هلته خلک پیسې غواړي هره ورځ چې باید پیسې ورکړي. قمندانان په زوره خلک چې راولي، یعنې د پیسو په زور باندې خلک راولي او دوی ته باید پیسې ورکړي. په دې کې خورد برد کیږي. د دوی په منځ کې ویل کیږي چې دا جنجال هم راغلی دی پیسو په مقابل کې چې اوس باید څنګه وشي. یعنې په فاریاب او په تاخار کې هغه په نورو ولایتو کې دا 7 ولایتونه ټول چې دي په دې کې موږ تاسو چې راشو بررسي کړو، ټول قمندانان پخواني قمندانان دي، هغه مسلح کسان چې لري. یعنې هغه په خلکو کې نه حسابېږي ستاسو په نظر؟ خلک څوک دي؟ خلک عام ولس دی. دا غیر مسؤلې ډلې دي. که حکومت امنیتي ځواکونه یې په مقابل کې راجګ شي چې هغه همپالنه همدا غواړي چې دوی باید راجګ شي او دلته تاوتریخوالی رامنځته شي تر څو چې پروسه تشنج ته لاړه شي. داسې باید ونه شي. ډېره مننه کوم. انشاءالله بېرته ګرځم. تر لنډې دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو.
اصولي صاحب یو ټول دغه جنجال چې اوس پیدا کېږي یا بحث ورباندې کېږي مخکې ښاغلي مصدق ورته اشاره وکړه 300,000 رایې دي تر څو پورې چې دا رایې ونه ایستل شي موږ نتیجه نه منو دا 300,000 رایې په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ ګورئ ټکټونه دا چې هر څوک دي که دولت ساز دی همپالنه ده یا نور ټیمونه دي دوی د دې صلاحیت نه لري قانونا چې د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ته د اخته کیدا امر ورکړي چې څه باطل کړه او څه باطل مه کړه د ټاکنو قانون 10مه ماده وایي چې د دوی په چارو کې هر څوک چې حکمي او غیر حقیقي او غیر حقیقي شخص چې مداخله کوي هغه مجرم دی دوی باید څارنوالۍ ته معرفي کړي د ټاکنو کمیسیون باید دا جرأت وکړي چې ځینې ټیمونه چې د دوی په چارو کې مداخله کوي باید څارنوالۍ ته معرفي کړي 1,30,000 رایه چې د 300,000 د جمع وه بله همپالنه وایي چې دا هم باید باطله کوي د بایومیټریک کمپنۍ درملوګ ورته وایي چې دغه رایه پاکه ده 1 ایمیل ورکړه ورته چې دا رایه پاکه ده دوی وضاحت ترې وغوښته د کمیسیون څخه کمیسیون بیا ورته وویل چې دې دپاره یو بل شی را پیدا کړي پاکه ده که نه پاکه ده دوی ورته بل ایمیل ورکړه ایمیل یې ورته ورکړه په دغه ایمیل کې ورته لیکلي دي چې په هیڅ وجه د درغلیو هڅه نه ده شوې په 1,30,000 رایو کې کله چې د ټاکنو کمیسیون دا پریکړه کوي چې دغه پاکې رایې دي دوی بایکاټ کوي ګورئ کله چې تا یو سوال پیدا کېږي اگر چې دا پوښتنې باید کمیسیون ځواب کړي ولې قرنطین شوي وي رایې ګورئ د قرنطین موضوع خو ځان ته و هغه دغه شی و چې دوه یو محل ته یا یو مرکز ته دوه بایومیټریکه ځي دوه بایومیټریکه په دې معنی چې که یو کار ونه کړو د بل څخه به کار واخلي په همدې ډول دا شوي دي چې مثال په یو کې 10 رایه کار شوې ده نورې کار پرېښی بیټرۍ ناسته ده یا کار پرېښی پیدا کېږي داسې ویل کېږي چې د ټاکنو په ورځ باندې ډېر تخنیکي بحث ته لاړ نشو ځکه چې کمیسیون استازی نشته وایي د ټاکنو په ورځ باندې داسې هېڅ کوم محل نه شکایت نه و چې بایومیټریک ماشین یا دستګاه کار نه دی کړی اوس وایي څنګه دلته ویل کېږي چې د هغه بل بایومیټریک دستګاه چې په بل محل کې ورته ایښودل شوي هغه نه استفاده شوې بایومیټریک داسې نه دی چې یو څوک صندوق یا رایه پکې واچوي بایومیټریک هغه څه دي چې احمد درېږي عکس یې اخیستل کېږي ګوته اخیستل کېږي تذکرې کاپي اخیستل کېږي یعنې په دې کې درغلي صفر ته راځي دا داسې نه دي شوي چې یو صندوق ایښودل شوی د احمد و محمود اچول شوي دي لکه څنګه چې په غزني کې 11,000 رایې د همپالنې بله ورځ باطله شوي 11,000 رایې د دوی باطله شوه په غزني کې په 10,000 نور موارد دي لکه دوی صندوقونه په اوایلو کې ډک کړي وو ما سره یې دلته اسناد هم سوال پیدا شو په دې ټول غزني کې به څومره رایې کارول شي ګورئ دلته راځي 14مه ناحیه هرات دوی ته کار شوي دي 114 دلته لیکل شوي دي اما په بایومیټریک کې راغلي دي 19 رایې په میدان وردګو کې مرکز کې ورته کار شوي دي 246 لیکل شوي دي 9 نوي بایومیټریک کې دي اما دوی خو په فکر کوم ادعا کړې ده چې دا زموږ رایې ولې باطلې کړې تر اوسه اعتراض ګورئ مسله څه ده یعنې په 10,000 نور پنجشیر کې په کابل کې په هرات کې په خوست کې یعنې مسله دا ده چې پرېږدئ کمیسیون چې پاکې رایې د ناپاکو څخه بېلې کړي اوس په ټوله کې داسې جنبندي کوي دا 300,000 رایې موږ نه منو څه دی مسله دا ده ګورئ کله چې زه وایم چې 300,000 رایې نه منم څه ته اړتیا ده بررسۍ ته اړتیا ده کمیسیون پرېږدئ چې بررسي وکړي ویشمېري ویګوري چې په صندوق کې څه دي آیا د بایومیټریک سره سر خوري او که نه یې خوري بله خبره هم دی چې دا نمایندانو پورې اړه نه لري ویل کېږي چې د قندهار د ټاکنو ولایتي رئیس چې هغه په درغلیو تورن دی په هغه لست کې هغه یې راوړی دلته د تفتیش پروسې رئیس یې ټاکلی دی ګورئ دا د ټاکنو کمیسیون څخه باید پوښتنه وکړو که چیرې په دې ډول شوي چې څوک په درغلۍ راځي وایم که نه که څوک راځي په دې ډول غیر قانوني او هغه فاسد شخصي باید کمیسیون ځواب ویونکی د همدې مسلې ته خو پاتې شوه دغه موضوع چې دوی سبوتاژ د رایو د شمیرنو او د پاکوالي او د نه پاکوالي کوي یعنې خبره په دې کې نه دی چې دلته مشکل شتون لري په دې 300,000 رایو کې باید قناعت وشي بررسي وشي دې کې یعنې خبره نه ده موږ هم دا وایو تاسو پرېږدئ چې بررسي وکړي که رښتیا هم تور رایې وي پرېږدئ چې باطلې کړي تاسو څه کاره یئ موږ څه کاره یو چې د ټاکنو کمیسیون ته وایي دا باطله کوي باطله په هغه وخت کې کېږي
چې دوی خپل قوانین او خپل طرز العملونو د سیوري لاندې هم دغه وګوري چې پاکي دي او که ناپاکي دي. بایومیټریک کې بایومیټریک کې شته دی او که نشته دی؟ آیا تذکره ګوته هغه مسایل چې دوی اساس ګرځول هغه شته دي او که نشته دي؟ بله موضوع راځم د وکیل صاحب خبرې ته. دوی وایي هېواد به تزیې ته لاړ شي، بحران ته به لاړ شي، هغه به وشي، دا به وشي. همدغه سیاسیونو پر مسکو کې کېناستل، دوحه کې کېناستل، بل ځای کېناستل، همدا چیغې ویلې دلته به سرپرست حکومت وي، دلته به هغه وي، دلته به دا وي. دوی و چې ټاکنې غوښتل ناکامې کړي. اوس هم د هېواد اوس بحران ته نه ځي. زه دلته یوه پوښتنه لرم، یعنې 2014 کال نه دی، 2014 کال دا نه دی چې موږ ووایو چې دا 2014 فکر کوي هغه خطرناکه به دی که چېرته ښاغلی غني ولسمشر دی، جنرال دوستم تر اوسه پورې لومړی مرستیال دی، عبدالله د اجرایي رئیس دی، که دا دوه ټیمونه سره په مقابل کې واقع شي، فکر نه کوي چې یعنې حکومت خپل منځ کې په جنګ اخته شي؟ څومره غټ جرأت ولسمشر غني کړی چې خپل مرستیال یې په یوه جزایي مسله باندې د ارګ څخه وشړه او څرنګوالی د هم پالنه د دم کار وکړي د خپل معاون. تر لنډې دمې وروسته بحث ته وګورو. بیا هم ستړي میشه. آقای مصدق، حالا سال 2014 نیست، به باور آقای اصولی ما میگیم سال 2014 نیست. در 2014 خب مشخص نبود که تقلب چگونه انجام شده. نه کمپانی در ملوکی بود و نه تکنولوژی بایومتریکی بود. همه چیز گدوت بود، ولی در این انتخابات همه چیز مشخص است. ریزالت هایی که ما در اختیار داریم و مجموعی از معلومات و با استفاده از تکنولوژی روز برای ما مشخص است که چگونه و با چه شیوهی تقلب انجام شده. چیزی که اشاره کردن گفتن که شما انتخابات با سبوتاژ میبرین، مکتوب کمپانی در ملوک نشان دادن که او گفته که 137,000 رای هیچ مشکل نداره. در ملوک فقط آرا را تصفیه میکنه و این حق نداره که آرا را باطل بکنه، ولی این آرا مطابق حکم قانون و مطابق طرز العمل کمیسیون باطل است. هیچ تکیت حق ندارد که آرا را باطل بکنه. ما هم حرف قبول داریم، ولی قانون حکم کرده که کدام رای باطل است، کدام رای سالم است. قانون حکم کرده که آرای قبل از ساعت 7 و بعد از 5 عصر آرای قانونی نیست و این باید باطل شود. قانون حکم کرده که آرایی که از مسیر اصلی وارد سوار مرکزی میشه این آراست، معلومات بایومتریکی داشته باشد و مشخصات داشته باشد، تکراری نباشه. حالا در ملوک آمده 137,000 رای قرنطین کرده و گفته این آرای مشکوک است، ما قرنطین کردیم. کمیسیون هنوز مشخص نکرده که بر اساس کدام قانون و کدام منطق کدام خرد آرا را از قرنطین بیرون کشیده. بر اساس شاید مکتوب در ملوک باشه که از او خواستن که در مورد این آرا ما گفتیم در ملوک اهمیتش بالاست یا طرز العمل کمیسیون و قانون انتخابات. اول قانون انتخابات و لوایح و طرز العمل هایی که وجود داره. در ملوک آرا را تصفیه میکنه که کدام آرا تکراری است، کدام آرا مشکوک است، کدام آرا. این وظیفه کمیسیون است که باید جدا سازی کنه. این وظیفه کمیسیون است مطابق طرز العمل، مطابق لایحه، مطابق قانون انتخابات. در ملوک این آرا را قرنطین کرده. 102,012 رای را گفته خارج از زمانه و مطابق زمان انتخابات افغانستان نیست. حالا بحثی را مطرح میکنه که تایمش مطابق تایم جرمنی اینا بوده. یک کمپانی که در 90 کشور کار کرده، آیا اینقدر نمیفهمیده که دستگاه ها را مطابق زمان افغانستان تنظیم بکنه؟ اولا گپ دومی است که تایم بر اساس 24 ساعته بوده، پی ام و ای ام اینجا مطرح نیست. و مسئله 70,000 رای تکراری که فعلا وجود داره، 2424 محلی که هیچ گونه معلومات بایومتریکی نداره. اینا مثل روز روشن است. نمیشه در حال حاضر مردم افغانستان هم به هوشیاری کامل رسیده و بیداری و شعور مردم را نمیشه به مسخره گرفت و ابزار و وسایلی که در اختیار تیکت هاست و مجموعی از تکنولوژی که امروز مشخص میکنه کدام رای باطل است و کدام رای واقعی است. در مورد 137,000 رای فقط دولت ساز پافشاری داره که رای واقعی است. دلیل اصلی هم این است که اینا سرمایه گذاری اصلیش روی آرای تقلبی و جعلی بوده. اما این مشخص است که 137,000 رای مربوط تیم دولت ساز است یا از دیگه نامزد است؟ مربوط هر کی هست باطل شوه. مربوط اگر مربوط مثلا دلیل باطل شدنش هموز که مشخص نیست. فقط ما میخواهیم که شفاف باشه. این رای مربوط هر تیمی که است، مربوط تیم ثبات همگرایی است، مربوط وفاق ملی است، مربوط امنیت و امنیت و صلح است، مربوط هر تیکیتی هست. ما فقط رای ما در برابر تقلبیم. این رای تقلبی و رای جعلی وجود داره که 137,000 رای نشان بده که به مو میاره
رای بودن که تعریف شده برابر نباشه؟ چند سند مشخص در این زمینه وجود داره. اولا سند اول طرزالعمل کمیسیون است. بله. این آرا بر اساس گزارش در ملوک از دیوایس های ریزرفی وارد شده. دیوایس های ریزرفی ماده 8 و 9 قانون انتخابات میگه که با چه شیوهی ما میتونیم از دستگاه های ریزرفی استفاده بکنیم. اگر فرصت باشه من این خدمت شما بخوانم و بارها هم خواندیم، بازم میخوانم. دیوایس هایی که تکراری استفاده میشه یا ریزرفی استفاده میشه باید میموری کارت ها جابجا شود در دستگاه اولی و همچنان این در ژورنال ها باید ثبت شود. نه در ژورنال ثبت است، نه میموری ها جابجا شده. و ماده 19 قانون انتخابات در مورد 2423 محل ما در شرایطی قرار داریم که متاسفانه روز به روز شما یعنی هم وقت تکرار میکنی که بله 2014 نیست و 2014 نیست. ما قضیه بسیار روشن و شفاف است و ما میدانیم و آماری که در اختیار ما است بسیار واضح روشن میسازه که در دور اول هم پیروزش مشخص است و ششم میزان هم مردم افغانستان کی را انتخاب کرده. بنابراین حرف اساسی و عمده این است که ببینید در مورد 300,000 رای تنها حرف ثبات و همگرایی نیست. شورای عالی نامزدان این آرا را باطل میدانه، فیفا و تیفا باطل میدانه، خط سرخ است دیگه. کارشناسان بی‌طرف را باطل میبینه. تنها تیکیتی که آمده تشکر آقای مصدق، وقت میتیم با آقای احمدزاده سلامت باشید. ما فقط میخواهیم شفافیت به وجود بیاید و یک انتخابات آبرومند داشته باشیم. احمدزاده صاحب، اگر دو تیکت انتخاباتی که فعلا خود پیشتاز میدانند و در مقابل هم قرار بگیرند که یکیش معاون اول رئیس جمهور است و همچنان رئیس جمهوریت، یک تیکت از دیگر طرف رئیس جمهور، فکر میکنید به افغانستان مشکل ایجاد خواهد شد؟ ببینید با افغانستان مشکل از روز ایجاد شد که یعنی اعتماد افغانستان توسط حکومت وحدت ملی وقت مردم اعتماد خود از دست داد که شما در 2004 دیدین که 10 میلیون نفر در رای آمدن، 10 میلیون افغان که معتقد به ولسواکی یا دموکراسی بود. بعد از شما در 2009 دیدین که 6 میلیون آمد، بعد از در 2014 دیدین که 4 میلیون آمد حاضر شد. شما این دفعه دیدین که حداقل نمیتونه که این رای جنجال که سر زمین رای به خاطر چی که هر کدام تیم به شمول شورای کاندیدا میگه که این تیم اما چیز خود پوره نمیکنه، اما به اصطلاح 50 جمع یک خود نمیتونه که پوره کنه. خب پس روی کدام منطق که ما اگر دولت ساز به این معتقد باشه که مردم معلوم است به من رای داده، خب یا اگر تیم ثبات همگرایی به معتقد باشه، خیلی مردم در کجا بود که 1.5 میلیون رای ما نمیتونیم شفاف بکشیم؟ سخنگویان تیم دولت سازی است که ما با انتخابات کار میکردیم، کمپین میکردیم، دیگه نامزدا و سیاسیون میگفتن که صلح به انتخابات کار نمیکنه. این خب رئیس جمهور هم با صلح کار کرد و جرگه را خواست و هزار کار کرد. او موضوعات نمیشه که برای از ابزار قرار داده شود یا بهانه شود. یعنی این به معنی عزیز که ولسواکی یا دموکراسی به طرف چی رفت؟ به طرف بحران رفت. خب شما این رو فکر کنین، شما خودتون من حیث یک شهروند این رو فکر کنید که فردا پس دوباره همین دولت ساز سر قدرت بشینه، شاید در انتخابات آینده شاید 200,000 نفر هم شرکت نکنه، اما وقت 2 سالشان پوره میشه باز مربوط به یک کس میشه. ببینید ما پیشتر براتون گفتم، یعنی به معنی عزیز که اگر ما معتقد به این باشیم که معاون رئیس جمهور در اونجاست و خود رئیس جمهور در اینجاست که این نزاکت ها را بین خود زنمونجا که به اصطلاح ایجاد تنش ها را که به وجود آورد، یا ساده فکر نکنین که بگی تاثیرگذار نیست. این با شما در اون زمان میبینین که روزی که از چند ولایت ما در شما بگین که اگر کمیسیون نتیجه را اعلان کرد، نتیجه ابتدایی را، یا به زور رفت دفاتر رفت ولایت کمیسیون ولایتی را باز کرد، نتیجه چی خواهد بود؟ خب نتیجهش باز هر نفر باز تمام می تیم‌ها را میبینین یا یک طرف میره از هر رای خود دفاع میکنه، خدا کنه که به هر طرف میره باز وقت دولت ساز جوړ. تشکر. یو دقیقه وخت لري بیسه مخکې د وخت ما د اصولي صاحب خبره وکړه چې یو شمېر خلکو موقت حکومت غوښتی او مګر موږ ولسواکي او ډیموکراسي ترجمن وو د افغانستان خلک. زه دا وایم چې ما چې دا دوا راوړله هم د دې دپاره راوړل چې هغه کسان چې دا باور یې درلودی چې سوله یې ورته تخریب کړه او سوله یې تباه او برباد کړل، د دې دپاره چې زه 90% د رایې اخلم. حتی په وخت کمپین کې ډېرو خلکو ته ویل چې څه ده د ډاکټر عبدالله او د نورو کاندیدانو خوا ته هم ورسئ، داسې نه چې موږ 90% د رایې اخیستي او بیا نو بیا وروره جنجال جوړ سي. اوس 90% ته اوس د یو اخري خبره کوم، موږ دا وایو چې
که د اخلاقي خبره سي وجداني خبره لنډه توګه باندې یو هم نه دی برنده ټول د افغانستان د خلکو څخه معذرت وغواړي چې پر مخ یې په چاپلاخه ولي ډېره مننه کوم ټول ته ورنکړي بیا بله خپرونه کې انشاءالله د او که مګاکان قانون ځان وي سره راوړه د قانون خبره کېږي د ملت په نامه خصوصي نه ثانیې قانون دی وخت وکړي د قانون خبره زه یوه موضوع وایم یوه جمله کې چې وخت د ټاکنو کمیسیون او د شکایت کمیسیون هلته ناست دي قضاوت دوی کوي آیا دوی قاضیان دي آیا دوی د ټاکنو کمیسیون دی دا موږ غوښتنه کوو موږ قضاوت نه وایي غوښتنه کوو دوی چې ویل قانون چې کم لرې دوی ویل چې چا پوره کړي نه دي 50 نو زه څه کاره یم چې په دې مورد باندې میلیون دی قضاوت اخیستي چې 2 میلیونه دی اخیستي د شرم قانون حاکم است قانون ما میگیم مطابق قانون خلاص میلیونه ثبت نام کې 2 میلیونه په 60 میلیونه رای د هندګانو کې ته په 1 میلیون رای باندې سبا په ما د افغانستان رئیس جمهور کېږي او 200 میلیونه ډالر به دې ډېره مننه کوم ستاسو د بحث کې ګډون وکړو سیاسي عیام موږ باید رئیس ملت ولرو ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو وکړه تر بیا د خدای په امان